ښه راغلاست هېوادوالو. غوښتل مې په یوه ډېره اساسي موضوع باندې یو دوه خبرې در سره شریکې کړم. دا سیاسي او دیني موضوع هم نه ده. تعصب، تبعیض او ټولنیزه سټیګما یا تور داغ لګول په یو چا باندې یا سپکاوي القاب کارول یو چاته. ګورئ د موږ په ټولنه کې تر ټولو غټ مشکلات دا دي او متاسفانه هغه ځان ته تعلیم یافته طبقه وایي هغه تر ټولو ډېر کاروي. د سپکاوي القاب لکه د څه شي د ټولنیز سټیګما چې ورته وایي لږ قد نه جګې وایي ته ډینګې او سې ټیټې وایي ته پیښټکې، سې سترګې غټې وایي ته رډه یې، سې وړې وایي ته چوغه یې، او سې رنګې تورې وایي ته سوډانه او تورکونه یې، سې لږ سپینې لږ پاکې وایي ته صابونکونه یې، سې خیرن ګرځي وایي ته سپږنې. په یوه کې هم نه یې ترې خلاص یو څوک که نه. پلانی ډم ده، پلانی جولا ده، پلانی ولا هزاره ده، پلانی پښتون ده او پلانی سید ده او پلانی ازبک ده او زه خو ځیږ یم غټه پښتو یم. دا ګوره دا په هغه تر ټولو وروسته پاتې ټولنو کې وګوره دا شیان موجود دي. ګورئ الله پاک وایي ولقد کرمنا بني آدم، ما وایي انسان ته کرامت ورکړی ده. دا انساني کرامت دلته ته نه دا نه دي ذکر چې ولقد کرمنا للمسلمین ولقد کرمنا للافغان ولقد کرمنا للعرب، دا شیان ګور نه دي ذکر کړي. بني نوع انسان ته په احترام قایل سئ، له ځان نه ټیټ مه ګڼئ. هېڅوک له بل چا نه ټیټ نه دي. هر انسان د بل انسان نه ټیټ ده او نه جګ ده. دا شی واقعا په خپله ټولنه کې پیدا کوي. ګورئ دغه اروپا کې تبعیضونه موجود نه دي. تک سپینه جلکۍ له تک تور افریقایي سره روانې، باور وکړه حتی د موږ خلکو ته لا زور ورکوي. د موږ خلکو ته ځکه زور ورکوي چې دوی کې هغه تبعیض موجود ده او دې خلکو ته زور نه ورکوي. او دا خلک ګورئ نه تا دین پسې ګرځي، نه دي تا ملک پسې ګرځي، دا تا هغه شخصي سړیتوب ته پسې ګرځي. سیا تا کې انسانیت ستا او که نه. متاسفانه دغه شي کمی د موږ په ټولنه کې ډېر زیات ده. ټوله ورځ یو بل پسې سپکوونکي القاب کارول، سپین ږیري هم کاروي، علما هم کاروي، پوهنتون پاسان هم کاروي، سپک الفاظ یو بل ته کاروي، سپکې خولې کاروي. اوس ما ته باور وکړه تر ټولې ډېرې کنځاوې چې لیکي خو تعلیم یافته طبقې لیکي. حتی قاریان او ملایان تر ټولو ډېر لیکي. په خدای کله مایوسه سم زه یم د موږ مدرسو کې لکه خالصه کنځاوې ورښیي. دا اوس کومه د سړیتوب خبره م ورښیي او که خالصه دا کنځاوې ورښیي. نو بناً ټولنه کې که غواړئ چې بدبختیانې، نفرتونه، جنګونه، تربورګینیانې، دا عقدې ورکې سي، تاسې تبعیض ورکوئ. دا مه وایئ چې دا ډم ده، دا جولا ده، دا اجړه ده، دا ښځه ده. اوس اجړه هم د خدای بنده ده، هغه ته هم سپکه لفظ باندې مه کاروئ، خو خدای پیدا کړی دغه شی ده. اوس یو پوډري ته دې ته هغه ارواپوهنې موضوع ده. یو پوډري ته که ته چېرې پوډري ووایي یوه ټولنه، هغه هېڅکله نه جوړېږي. هغه چې کله ټولنې ته لاړ شي خلک دې ته سټیګما وایي، خلک ورته وایي ای پوډري پوډري، هغه بېرته د رښتیا پوډري کېږي ځکه عقدی کېږي د خپلې ټولنې په وړاندې باندې. نو بناً تاسې یو دغه تعصب له ذهن نه وباسئ چې دا هزاره ده، دا چی ده، او دا ازبک ده، دا چی ده، او دا تاجک ده، او دا افغان ده، او زه پښتون یم ولا نورو نه ډېر بر یم. موږ هېچا نه هم بر نه یو. د خدای لپاره دغه پنجابیان چې موږ ټول عمر لنګماران ورته وایو، دغه د پشکو تراویح راباندې ونه کړلې. موږ له هېچا نه ډېر یو، نه ترې لوړ یو، نه ترې ټیټ یو. په دغه موضوع باندې ځان پوه کړئ. هېڅوک هم له چا نه کم نه دي. بني نوع انسان احترام وکړئ او په سپک لفظ مه کاروئ. حتی خپل وړکي ورونه شونډوره، غوږوره، دا ډېر سپک عادتونه دي او په دې سپین ږیرو کې تر ټولو ډېر موجود دي متاسفانه. مننه، والسلام.